پاکستان څنګه له ایران نه وډار شو او په اړه یې کومه بیړنۍ غونډه کړې ده؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پر جزئیات هم دلته راسره وګورئ. پاکستان د ایران له بریدونو وروسته بیړنۍ امنیتي غونډه وکړه. د پاکستان په قلمرو کې د وسلوالو ډلو پر پټنځایونو د ایران له خونړیو حملو وروسته د دې هیواد موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ پرون د جنوري 19 د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره په بیړنۍ امنیتي غونډه کې ګډون وکړ. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خپره شوي خبرپاڼې له مخې په پرونۍ غونډه کې د وضعیت بشپړه ارزونه وشوه او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب غبرګون ستاینه وشوه. ایران د سې شنبې په شپه د جنوري په 14 د پاکستان په خاوره کې پر هغو مرکزونو د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو بریدونه وکړل چې تهران یې تروریستي اهداف بولي. پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د ایران په قلمرو کې دننه د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. پاکستان په تهران کې خپل سفیر رابللی او ویلي دي چې د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې.